basic او advanced English اساسي او پرمختللي انګلیس دی. sound smarter and more fluent. دلته موږ تاسو سره لاس جملې شریک کړې چې دا تقریبا موږ په معمول ګرځولې د ورځنیو خبرو د انګلیسي کې او په محاورو کې موږ کاروو په چاټینګ کې او داسې نو له ملګرو سره د انګلیسي په خبرو کې کاروو. نو دا جملې چې موږ کاروو مثلا موږ وایو زه ډېر ستړی یم کنه I'm very tired یا زه ډېر خوشحاله یم I'm very happy کنه دا اصطلاحوي دا جملې موږ کاروو. خو دا د هر چا اوس زده دي پوهېږي او دا سره کم دي دا په انګلیسي کې اساسي دي یعنې بنسټیزې دي دا په ښکته لیول کې دي خو موږ باید د دې پر ځای چې معنا یې هم دغه وي دغه ترتیب وي خو فقط په هغه اصطلاح او لغاتو کې فرق وي کلمو کې فرق وي د دې پر ځای باید موږ نورې نوې جملې وکاروو اصطلاحي وکاروو چې هغه د پرمختللي انګلیسي کې راځي. نو موږ باید بهتري پر دغو اساسي او بنسټیزو جملو وچته ورکوو پرمختللي انګلیسي چې هغه جملې باید موږ وکاروو هغو ته توجه وکړو انشاءالله بیا موږ دا جملې په خبرو کې کاروو د موږ دا د خبرو تعجب کې پاتې شي دا ملګري چې دا څومره نوې جملې مې زده کړي او تر ډېره به د باید موږ هڅه وکړو چې دغه جملې پرېږدو دغه اساسي او بنسټیزې او کوم ته توجه وکړو هغه پرمختللي انګلیسي ته. نو راځو دلته پیلوو. اوله جمله ده In the name of Almighty Allah I'm very tired. زه ډېر ستړی یم زه ډېر ستړی یم. نو د دې پر ځای باید موږ بل اصطلاح وکاروو چې هغه اصطلاح دومره اصطلاح چې موږ وایو اوس هغه تاسو زده کوئ هغه په پرمختللي انګلیسي کې ده په اعلی درجه کې ده. دا اوس موږ وویله I'm very tired زه ډېر ستړی یم دا کله موږ وایو کله ته ستړی جمله چاته وایو I'm very tired زه ډېر ستړی یم نو دا اساسي ده بنسټیزه دا ډېر په ښکته لیول کې ده. نو ته باید د دې پر ځای له دې په ایسته چې ستړی دا جمله وکاروې I'm exhausted I'm exhausted I'm exhausted زه ډېر ستړی یم څنګه یم زه ډېر ستړی یم. ښه نو له دې پسې په کومه جمله کاروې I'm exhausted زه ډېر ستړی یم. یعنې په دې اصطلاح کې am weary ورک سو am دغه د tired پر ځای یوه نوې کلمه رامنځته شوه چې دا ورته په جش کې وایي په advanced English کې دا جمله کارول کېږي دا اصطلاح. نو دې پسې په که ته وایې چې زه ستړی یم I'm exhausted I'm exhausted نو دا جمله به کاروي اصطلاح زه ډېر ستړی یم دې معنا هم دغه. دویم it's very cold it's very cold ډېر یخ ده ډېر یخ ده هوا سړه ده یخ ده. نو د دې پر ځای ته وایي very cold دلته ګوره ویري ویري مو ورکېږي او بل دغه د cold او happy دغو پر ځای نور نوې کلمې راځي صحیح ده چې هغه ډېر په اعلی درجه کې هغه باید موږ وکاروو. نور به دا پرېږدي it's very cold. کومه جمله به کاروي کلمه it's freezing ډېر یخ ده it's freezing دا په اعلی درجه کې. دریم I'm very happy زه ډېر خوشحاله یم I'm very happy I'm elated. نو د دې پر ځای به کومه اصطلاح کاروي I'm elated زه ډېر خوشحاله یم صحیح ده. نو دا ګوره اسانه دي ام لنډه کېږي دا جمله په اډوانس انګلیش کې ام ښه ښایسته راځي صحیح ده. تاسو له خبرو به متاثر شي خلک. څلورمه it's very clean دا ډېر پاک ده. دا که یو ځای ته اشاره کوي که یو شی وي ته وایي چې دا ډېر پاک ده نو څنګه وایي په اډوانس کې it's spotless دا ډېر پاک ده تمیز ده. پنځمه I'm very sad زه ډېر خفه یم زه غمجن یم ډېر غمجن خفه یم. نو ته به څنګه وایې I'm heartbroken زما زړه مات شوی دی یا زه ډېر غمجن یم. نو دا جمله به د I'm very sad پر ځای کاروي. شپږمه it's very hot ډېره ګرمي ده. نو څنګه به کاروې it's scratching ډېره ګرمي ده. اووم I'm very angry زه ډېر په قهر یم په غوسه یم. نو کومه جمله به کاروې I'm furious زه ډېر په قهر یم په غوسه یم. نو دا په advanced English کې. اتمه it's very big دا ډېر لوی ده. نو اصطلاح د دې پر ځای it's enormous. نهمه I'm very scared زه ډېر ډار شوی یم. نو ته به څنګه وایې دا I'm petrified زه ډېر ډار شوی یم. لسم it's very good دا ډېر ښه ده. it's excellent دا ډېر ښه ده. double tap if you ready to impress. یو لایک ورکړئ صحیح ده.
د په دې خاطر چې موږ پوه شو تاسو ته درس ورسېدو دغه نوې اصطلاح مو خوښې شوې او انشاءالله زده به یې کوئ. ډېرې مهمې دي، مفیدې دي. انشاءالله که مو زده کړې دې پر ځای مو وکارولې د بنسټیزو اساسي جملو پر ځای، نو په خپل انګلیسي کې به ښکلا پیدا کړئ او پرمختګ به ووینئ انشاءالله. نور په الله پاک سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.